اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه د مرکبات د درس رسیدل و حرف د تای مربوطه ته او ه وړه ه چې ده. اوس ګورو چې تای مربوطه او ه چې د بل حرف سره یو ځای ولیکل شي په څو طریقو، یعنی په قسم حالاتو کې لیکل کیږي. دلته وګورئ د حرف د با سره یو ځای لیکل شوی بت د دوه نقط چې لري چې دا د دغه ها په سر باندې ولیکل شي نو تای مربوطه کیږي او غیر دغه نه ها ده. بت یا ها دلته دوه نقط نشته، ها ده یا ها ته. دلته وګورئ تاسو ها په دغه قسم هم لیکل کیږي په قرآن کریم کې. کچېرې تاسو په دې شکل ولیدله ها نو هغه های وړه ها ده په دې شکل لیکل کیږي. او دوه نقط چې پورته لري نون ته ته. دې ها ته وګورئ، ها د چشمه ورته وایي. ها د چشمه نه ده اصل کې، همدغه ها ده، وړه ها ده. بعضې خلک ورته ها د چشمه وایي ځکه وګورئ تاسو د دوه سترګې غوندې لري. مابین د دوو حروفو کې چې ولیکل شي نو هغه په دې شکل باندې لیکل کیږي، ځکه په دې شکل هم رسمه شوی لیکل شوی. یا هبه با ها الف با ها میم تاسو ګورئ په دغه شکل باندې هم لیکل کی، ساده لیکلې ده په قرآن کریم کې، ځکه په دې شکل باندې هم لیکل شوی ده. با ها میم دال ذال. حرف د دال او ذال به وګورو چې په کومه قسمو باندې لیکل کیږي. دلته وګورئ د جیم ترڅنګ لیکلې جیم دال. بعضې هلکان اطفال دې ته لام وایي، نه خیر، دا حرف د دال دی، په دې قسم هم لیکل کیږي او په دې قسم هم. جیم دال خا ذال. حرف د را تاسو ګورئ په مفردات د حروفو کې وویلې هلته ساده را لیکل شوی و او هغه را انشاءالله په بعدي پیج کې په بله صفحه کې هم تاسو ته معرفي کیږي چې هغه څه رقم لیکل کیږي. په دې قسم هم لیکل کیږي را ز. بل حرف سه جیم را خا ز. دغه شکل چې په دې ځای کې دی همدغه شکل د جیم ترڅنګ هم په همدغه قسم باندې لیکل شوی. او هغه ساده را چې ده هغه په بله صفحه کې انشاءالله هغه درس به سبا ته ووایو. مرکباتو درس انشاءالله 2 ورځې نور پاتې خلاصیږي، وروسته به انشاءالله بله قاعده نوی درس شروع کیږي. درس ته همدې ځای پورې کفایت کوي انشاءالله. بیا به سبا تاسو په نوي درس کې اشتراک وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.